بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 12 اکتوبر کال 2015 چې د یک شنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن زمونږ برنامه یو ځل بیا هم ډېر ګرم خبرونه دي او د هغه پوښتنې دي چې د دوستانو کړي دي. ډېر پوښتنې داسې راغلي وي چې ولې اسلامي امارت عکس العمل ونه ښوده، ولې د ګواښ په ځواب کې ځواب ونه کړ، ولې د خلکو سره د خبرې ونه کړلې. نو په دې بابت کې دا خبرونه هم درته لرم، جهادي خبرونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم لرم او زه قدرمندو ورونو او دوستانو پوښتنې دي چې هغه به هم په همدغه زمین د دې بحث کې به هم ځوابیږي او زه به په خاصه توګه هم ورته ځوابونه وایم. د جمعې په ورځ باندې چې د کابل په غبرګون کې په ډیری اسماعیل خان د کلاچي ولسوالۍ د پولیسو په ټریننګ یا روزنیز ټریننګ سنټر باندې بریټ شوی و. په هغې کې اوله کې یو ټرک مواد انفلاقي د ځانمرګي په دغې په اساس باندې په دروازې باندې دا کړې وه. هغه دروازه یې ماته کړې وه. بیا استشهادیان دننه ورننوتي وو. هلته دننه 9 ساعته دوی جګړه شوې وه. په دغې جګړې کې د هغې ټول موټرونه، تجهیزات، موټرسایکلې، لوازمات ټول له منځه وړل شوي، ټول ته اور اچول شوی دی. کله چې هغه ساحه کې پوځ خپل ناکامي لیدلې وه، د SSG کمانډو په ذریعه باندې دلته دوباره عملیات وکړل او په دې عملیاتو کې مجاهدینو د دوی سره مقابله وکړله او څه چې استشهادي ورونه جهاد هلته تللي وو د بدل اخیستلو دپاره، هغه ټول په شهادت رسېدلي. خو په عین حال کې خبر دا دی چې د 50 نه تر 1 کسه دلته د پاکستان پوځیان هم وژل شوي دي، پولیس او پوځیان وژل شوي دي. په همدارنګې په دویمه عملیات چې په تیرا کې شوی و، هلته هم په حدود د 33 کسان ومړه شوي دي او یو بل عملیات کې چې درېیم عملیات چې ما تاسو ته راپور نه و درکړی، هلته هم کسان چې ټول په مجموعاً 115 کسانه د جمعې په ورځ وژل شوي وو. همدارنګې نن د شنبې په ورځ باندې 14 پوځیان نور وژل شوي دي چې مجموعاً په دې 2 ورځو کې د پاکستان د پوځیانو مړي تعداد 128 کسانو ته رسیږي. راځم دې ته چې د ډېرو دوستانو دا ویل چې افغانستان ولې عکس العمل نه ښیي. نن د افغانستان د خوا نه د پاکستان په سرحدي ساحو کې په د شرقي ساحې نه نیولې تر جنوبي ساحې پورې، یعنې قندهار، هلمند، خوست، همدارنګې د ننګرهار په ټولو په دې سرحدي ساحو کې دلته بریدونه او عملیاتونه شوي دي. د ځاځي آریوب کې 3 پوستې مجاهدینو یعنې د اسلامي امارت پوځ وهلي دي او هغه یې له منځه وړي، فتح کړي دي او خپله دوی د ډیورند د کرښې نه اوښتي دي اغاړه، او د ډیورند د کرښې اغاړه د داعش مرکزونه یې لیدلي دي، هغه یې هم له منځه وړي دي او داعش ډلې هم له منځه وړي دي. د هلمند په سرحدي ولسوالۍ بهرامچې کې د شکیچ سی په پوسې چې بریټ شوی دی، هغه پوسته نیول شوې ده. 12 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي او د دوی دا شکه هم له منځه وړل شوې ده. همدارنګې د قندهار په سرحدي ساحه کې د پاکستان پوځ سره چې جنګ شوی دی، 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او 2 ژوندي نیول شوي دي. د خوست په پالوزي ساحه کې 2 تنه پاکستاني پوځیان زخمی حالت کې ژوندي نیول شوي دي. همدارنګې ویل کېږي چې د افغانستان سرحدي سرحداتو کې 3-4 ځایونو کې نور هم جګړه روانه ده. ډېر ځایونه مجاهدینو پوځیانو نیولي دي او د پاکستان پوځیان یې وهلي دي او د ډیورند د کرښې نه اخواته اوښتي دي او دا ساحې خپل په کنټرول کې کړي دي. د دې مطلب دا شو چې ګرمه جګړه نښتې ده، پاکستان ډېر زیات تلفات ورکړي دي او مجاهدینو خپل د کابل د حملې غچ اخیستی دی. نو دا اوس راځم ستاسو پوښتنې ته. د پوښتنو په ترڅ کې به نور مسایل هم تاسو سره زه دغه کړم. اوله پوښتنه د عبیدالله عثماني ورور ده. هغه وایي چې د امارت مشران چوپتیا اختیار کړې ده، داسې حال کې چې باید ملت سره خبرې وکړي. او دوهمه مسله دا ده چې زما په نظر تاسو ډېر خوشبینه یاستئ، امارت ته هیڅ کله دا غیرت ونه کړي چې پاکستان کې جهاد اعلان کړي.
په ټول عمر کې به دا کار ونه کړي. اول خو ستاسو د پوښتنې ځواب دغه دی، ما تاسو مخکې خبرونه کې ویلې چې چوپه چوپتیا نه ده، اسلامي امارت چوپتیا ماته کړې ده او د پاکستان سره په ټولو ځایونو کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې جنگ نښتی دی، جګړه روانه ده او د پاکستان پوځیان وژل شوي دي، پوستې ترې نیول شوي، ډېرونه خلک اوښتي دي. دا ستاسو ځواب شو. فرید الله احمدزي ویلي چې دوه پوښتنې لرم، ولې افغانستان نشي کولی د پاکستان تیری او نور دخالت یا د بل چا دخالت او خپل نړیوال حقونو څخه نړۍ په سطحه دفاع وکړي یا هم رسنیو کې لږ شور جوړ کړي؟ دوهم دا چې پښتانه ولې یو نړیواله رسنۍ نه لري یا تلویزیون نه لري؟ نو دا د ورور د فرید الله دوه پوښتنې وي. نو اول خدا د وروره چې د دخالت په مقابل کې خدا د تاسو ویلي چې عکس العمل ښکاره کړی دی، برید کړی دی او وهلی دی. د نړیوالو په سطحه باندې په دې باندې خپل اواز نشي اوچتولی. د مثال داسې دی که تاسو په یو کلي کې ملک لري، غټ مشر لري، آیا د کلي یو غریب انسان چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري او د ورځې کار نه لري د ملک په مقابل کې ودرېدی شي؟ دغه یو ساده مثال مې درته درکړ. طالبان په کوم شي باندې، په کوم جرأت باندې نړۍ کې ودرېږي؟ د چا په مقابل کې ودرېږي؟ ټوله نړۍ یې په مقابل کې ده. نو په داسې یو حالت کې چیرته ودرېږي؟ چاته ودرېږي؟ دا خو نشي کولی خپل حقونه نه چیرته دفاع وکړي. ملګرو ملتونو کې استازیتوب نه لري، دنیا سره رسمیت پیژندنه نه لري. دوه خپې یو موزکه کړي دي چې زه بس شریعت در باندې تطبیقوم، که څوک یې مني که نه مني. په داسې حالت کې د خبره څوک اوري؟ چیرته به دا لاړ شي؟ کوم ځای کې خپل د حق نه دفاع کولی شي؟ که د حق نه دفاع کولی شو، خو د پاکستان ډرون چې راځي ډرون نشي چپه کولی. د پاکستان جهاز راځي هغه وهل کېدی وهلی نشي، چې پاکستان نه دفاع ونه شي کولی. نو ته د نړۍ نه څنګه دفاع کوې؟ لږ پوښتنه چې کوې وروره، لږ خپل هم دا خو ډېر ساده شیان دي، د باندې خپل هم پوهېږئ. داسې یو پوښتنه چې خپله پوهېږئ چې جواب یې دا دی چې وطن بېوزله یي، ساده یي، هېڅ هم نه لري، هغه په څه شي ودرېږي؟ نړۍ سره اړیکې نه لري، په څه شي ودرېږي؟ علم په مقابل کې ولاړ یي، هغه به په کوم شي باندې ودرېږي؟ هیله ده چې تاسو ځواب شوی، ځکه د ده ځواب ډېر تریخ دی او ډېر زیات دی. تاسو هم داسې دی لکه په زخم چې مالګه شیندئ، داسې پوښتنه کوئ چې ښه پرې پوهېږئ چې ځواب یې څه دی، خو بیا هم دا پوښتنه کوئ. او بیا دویمه پوښتنه هم همداسې ډېره ساده پوښتنه ساده وایي پښتانه ولې نړیواله څوک یې جوړوي نړیواله رسنۍ تا ته؟ خو راجګ شه ته یې جوړولی شي. دا خو پیسه غواړي، دا خو لایسنس غواړي، دا خو اجنډا غواړي. تا ته دا څوک جوړوي؟ کومه دی داسې یو پښتون نر چې میلیارډري او راشي تلویزیون جوړ کړي او د هغې مصارف ورکړي؟ دا خو په میلیونونو ډالر د میاشتې مصرف لري. څوک یې جوړوي پښتنو ته؟ یو خبره چې کوي وروره لږ سنجوئ، خپل ځان ته ګورئ. سړی خو یو خبر چې خپل جب ته ګوري خبره کوي. که ستا جب کې سلګون ني او ته د زرو دعوې کې چې تا سره د پښتنو کې طاقت نشته، د حکومت نه لري، نظام نه لري، چې نه لري، د غټې خبرو ته څه ضرورت دی؟ راځم سهیل افغان ورور وایي آیا امارت نشي کولی چې پرمختللي جیټ تیارې واخلي او داسې نور اصلي دوی سره کافي روپۍ نشته که د ملګرو ملتونو اجازه نشته؟ وروره نه، دوی سره پیسه هم نشته او دوی سره د ملګرو ملتونو اجازه هم نشته. ملګرو ملتونو مطلب دا دی چې په رسمیت نه پیژندل شوي، دا کار نشي کولی. نو په دې اساس باندې دوی پیسه هم نه لري. ته پوهېږې دا یو جنګي جټ تیاره څو ورکوي؟ هغه ارزانترینه 80 میلیونه ډالره ده. داسې جهازونه هم دي هغه 150 میلیونه ډالره قیمت لري. داسې جهاز هم دی چې 650 میلیونه ډالره قیمت لري، یو دانه. نو دا په چیش باندې واخلي دوی؟ کومه دي دا پیسې؟ د افغانستان ټول سرکولیشن پیسه چې ده 4 میلیارډه ده، چې 15 جهاز یې واخیسته پیسه ختمیږي، مملکت خرڅوي پې باندې. دا خو په پیسو باندې کېږي، دا خو په تجارت باندې کېږي، دا سرمایه باندې کېږي چې نشته در سره. نو دا داسې تمې او ګیلې بلکل بې ځایه دي. لوی افغانستان وایي چې د ماسکو فارمیټ کې ناستې متقي پر پاکستان غیر مستقیم تورونه ولګول او هندوستان ته سفر وکړ، او بل خوا ته پاکستان په کورمه کې 11 پوځیان ووژل شول. دا به پاکستان نوې لوبه بنئ
کېدای شي د پاکستان لوبې جنگ غواړي، بهانې به ځان ته جوړوي چې تا دا کړي دي زه تا سره دا کوم. خو خبره دلته دا ده چې لوی قدرتونه هم دلته دا جګړه غواړي او پاکستان ته پیسې ورکوي، ځکه په دې جګړه کې پاکستان ځپل کېږي. هغې ته دا معلومه ده چې دا خو ځان غټ غټ کوي افغانستان ته لاس اچي، که افغانستان پرې باندې ورننوته یا ویې وهه بیا یې خرابوي. نو په دې باندې دنیا پوهه ده چې افغانستان کې دا خرابېږي او د پاکستان خرابۍ غواړي. شاټ په نامه ورور ویلی دی چې په افغانستان کې په کلونو کې یو موټر او یا هم ټوپک جوړ شي، بیا نندارې ته وړاندې شي، بیا بېدرکه شي، نو ولې نه تولیدېږي؟ وروره خبره دا ده چې دا په کارونه چې دي دا پیسه غواړي. د حکومت سره باید پیسې، سرمایې، تعلیمي پشتوانه غواړي، تحصیل غواړي، علم غواړي، ساینس غواړي، دا غواړي، وسایل غواړي. دا نشته دی دلته. د یو غریب مملکت نه چې هغه د خپلې شپې ورځې ډوډۍ ته حیران دی، کله پې د تورخم لاره بندې او کله پې اسلام قلعه لاره بندې، دې خواخوا منډې وی. نو دا پښتنې زه چې ګورم دا داسې ورونو داسې پښتنې کړي لکه دا هېڅ چې افغانان نه او هېڅ د دې ملک کې اوسېږي نه او هېڅ د دې حالت نه خبر نه. یو شی چې ښه ګوري وروره چې په غربت کې یو شی نه کې یو غریب سړی د خان سره ډغرې والی شي، یو غریب سړی د خان غوندې ډوډۍ خوړلی شي، دا خو کار غواړي، دغه غواړي. ټول شپږ څلوېښت کاله ته جنګېدلی خپل په منځ کې، خپل اولاد دې مکتب ته نه پرېږدي، لوڼې او خویندو باندې شرمېږي چې مکتب ته لاړ شي. ښځینه ډاکټر ته د ضرورت چې وي ښځینه ډاکټر او خپل اولاد د ډاکټرۍ ته نه پرېږدي. نو داسې غټې خبرې چې کوئ خو بیا وایي چې اوښان ساتي دروازې به دنګې ساتي، چې د ساینس غواړي، علم غواړي، وسله غواړي، جګړه غواړي، طاقت غواړي، بیا به دروازې د مکتب او د تعلیم خلاصوي. او کنی دغسې جهالت کې به پروت وي، دغسې جهازونه به در باندې راځي او په دې سر به دې وهي او سر به دې نشي اوچتولی. د یو نفر دی په چینایي ژبه باندې خپل نوم لیکلی چې زه خو چینایي نه پوهېږم، 4 ورسره لیکلي دي. نو دا وایي چې داسې اوازې دي چې نږدې وخت کې افغانستان کې سیاسي او دولتي تغییرات راځي. دا تغییرات او بدلونونه به څه وي، د چا لخوا او څه وخت، دا تغییرات به په ګټه وي او که نقصان. وروره دا یو 2-3 داسې هوایي غوندې سیاسي تحلیلګران دي چې د ځان نه خبره کړې ده، ولاکه خپله خبري، خپل د کور د احوال نه ولاکه دی خبري راځي، داسې غټې خبرې کوي چې افغانستان کې داسې یو حالت روان دی. دا دی نه داسې کوم خبره روانه ده، نه کوم داسې جریان شته دی. که بدلون هم راځي دننه نظام کې راځي، ټول نظام نه بدلیږي، دولتي حکومتي تغییرات دونه کلي نه راځي چې مطلق ټول افغانستان دوباره کېنول شي. دا د پاکستان ارمان دی او د هغې په لاس باندې ځینې تحلیلګران دي چې همیش پیسې اخلي او خبرې کوي، د هغې په ذریعه دا کار کېږي. دا چې وایي د چا له خوا نه او څه وخت، دا تاسو ته هېڅوک نشي ویلی، ځکه چې کېږي امریکا د خوا نه به کېږي. څه وخت تا ته هېڅوک نشي ویلی څه وخت کېږي، ځکه دا د هغوی کار دی. او د چا په ګټه به وي، دا به د دښمنانو په ګټه. که افغانستان بې ثباته کېږي، د نظام له منځه ځي، چا ګټه ده؟ پاکستان دا شی غواړي. نو لپاره دی چې که افغانستان کې بې ثباتي راځي د هغوی په ګټه دی، دوی دا کار غواړي، د افغانستان په ګټه باندې نه دی. محمد عارف افغان ورور وایي ستاسې پوښتنه واضح نه. محمد عارف افغان ورور زما مطلب ته نه دا دی چې ستاسو پوښتنه واضح نه ده. کوم شخص چې دا خبره خپور کړې دی که چیرې دروغ وي نو دا سړی مجرم به ګڼل کېږي. نو زه پوه نه شوم چې کوم خبرې خپور کړی دی، کوم ځینې خپور کړی. ته ماته باید ولیکې چې دغه خبر باید ولیکې راته چې زه پوه شم چې تا مطلب کوم خبر نه دی. زه خو د ورځې نن مې 4 تلویزیوني برنامې کړي، 2 مې خپلې کړي، 6 برنامې شوې. نو ماته څه په یاد پاتې کېږي چې کوم جریان کې کوم ځای کې کوم خبره شوې ده. ته باید خپل سوال درست ولیکې چې زه جواب درکم. محمد عارف افغان وروره. عبدالله ساحل وایي چې روسیه 3 کلونه کې ونه توانېده چې یوکراین ونیسي. آیا روسیه خپله نه غواړي او که روسیه په دې جنګ کې ناکامه ده؟ په اول وخت کې روسیه بالکل کولی شو چې یوکراین یا کیف چې مرکز یې په هماغه ورځ ونیسي، ځکه هلته ورسېدل خو دننه لا نړل او هغې په دې ونه کړه چې نړیوال دغه و چې دغه دی بیا یو بل مملکت یې ونیوه. مګر جګړه چې ورته اوس اوږده شوله، چونډې وکتې چې غربي امریکایان او اروپایان هم پکې راننوتي، نو د هغې د ځپلو لپاره یې جګړه اوږده کړله. ځکه جګړه چې اوږدېږي د هغې پکې تاوان زیات دی. د دې هم پکې تاوان شته خو د غرب مصرف او تاوان پکې زیات دی او اوس هم خراب کړي دي. د ده لپاره جګړه یې اوږده کړې ده.
به افتخار افغان وی که اتمی جګړه وشي افغانستان زیات خطره کې دی افغانان څه باید وکړي وروره چې کله اتمی جګړه وشي هیڅوک هیڅ نشي کولی ځکه چې اتمی جګړه چې وشي دا نه ده چې افغانستان خلک به لاړ شي ایران ته او پاکستان ته بچ بشي کله چې اتمی جګړه وشي نه به د ایران خلک محفوظ نه د افغانستان نه د پاکستان اتمی جګړه کې ټول ورانه راځي نو هلته د بچېدلو ځای نشته چې کوم ځای کې بم ولید ورور هملته کښېنه خپل هغه دودې چې راځي بس کار دې کوي خپله ده کېږي اتومي دغه چې دی هغه بشر تباه کوي څوک چې چېرته ناست یې هملته ختمیږي دا نه ده چې ته به چېرته تښتې او که غواړې چې امریکا ته وتښتې بیا درست هلته بچېدی شي راځم د نن ورځې جهادي خبرونو ته په 10 د اکتوبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ په کس کاریوانه سیمه کې مجاهدینو کمین ووهلو چې پوځیان په تېښته شول او د سنایپر په ټوپک په ذریعه باندې تښتېدلي فوجیان په نښه شول چې 4 عسکر ووژل شول په 10 د اکتوبر شمالي وزیرستان سپینوان ولسوالۍ د تخیلو سیمه کې مجاهدینو د ریپنټر په پوسته باندې سنایپر او لاسي بمونو برید ترسره کړ چې 2 تنه عسکر وژل شوي دي او یو امنیتي کامره هم ویجاړه شوې ده او په همدغه وزیرستان سپینوام کې په بله حمله کې چې په یو بله پوسته باندې شوې ده 12 تنه عسکر وژل شوي دي او زخمیان شوي دي په 10 د اکتوبر ګلګت ولایت شتیال او سازین سیمو کې ترمنځ په ساحه کې یعنی سازین ویالې ته نږدې د قراقرم په لویه لار باندې دی د ګرمې پر مهال د پولیسو پر موټر مجاهدینو برید وکړ چې پولیس افسران پکې ټپیان شول په 11 د اکتوبر ټانک ولایت جندولۍ ولسوالۍ سرکلۍ پر پوسته د سنایپر برید کې یو عسکر هلاک شوی دی او یو هم ټپي شوی دی په 11 د اکتوبر ټانک ولایت تاتور کلی اوسیدونکی صوبیدار رحمت الله د رحیم خان زوی مجاهدینو ژوندی نیولی دی او تحقیقات ته لیږلی دی او په 11 د اکتوبر ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ پولیس افسر ګل زمان د بختیار مزیانی زوی د جټې قلعې اوسیدونکی د خپل دندې نه لاس په سر شوی دی دا د نن ورځې ستاسې پوښتنې د سیمې او د افغانستان خبرونه او د جهادي خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړ تر بل برنامې چې بیا ستاسې حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ